نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه باب علامات حب الله تعالى للعبد باب دے په بیان د علامات د محبت د الله کې د بنده سره والحث على التخلق بها او تیزی په دې خبره باندې چې ځان کې د علامات پیدا کول او سعی فی تحصیلها او کوشش کول داغه په حاصلولو کې قال الله تعالی الله تبارک وتعالى فرمای سورہ ال عمران قل ان کنتم تحبون الله پیغمبره تدې خلکو ته وایا کچری تاسو مینه کوئ د الله سره فتبعونی زما تابعداري وکئ يحببكم الله مینه به وکئ د تاسو سره الله د دینه دا فائدہ معلومه شوه چې د الله د محبت علامه هغه د رسول الله تابعداري ده د دې آیات دلاندې مفسرین لیکي فمن ادعى محبه څوک چې د محبت دعوه کوي او داغه سره دا مخالف السنتي فاعلم انه كذاب ته په چې دا سره دروغجن دی او د الله کتاب ورته دروغجن وایي لکه نن زمنګ په دې زمانہ کې چې ډېر بریلین د محبت د رسول الله دعوه کوي او د دې اعمال ټول د نبی علیہ السلام د طریقونو خلاف دي صرف اسی په خلا باندې بدا خبره کوي چې نعره رسالت یا رسول الله او دارنګه را لګيږي بدا چغې به راغستي چې مصطفی جان میرے جان تیرے سے قربان او خاص کر په دې میاشت د ربیع الاول کې دیو کم منکرات کم نارواګانې کوي په نوم د عید میلاد النبی باندې جشنونه مناوي او هغه ته دین وای حالان کې کدا دین وې په کار داوا چې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړه وې عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه نور صحابه کرامو کړه وې حذیفه رضی الله عنه فرمای كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة هر عبادت چې د رسول الله صحابو نه کړي او نه موتا کو دا بدعت ده وجدادا ته چې کله د محبت دعوی کې په کاردار چې ستا هر عمل د رسول الله په طریقه برابر وي کنه خبره باندې پوه شوي کنه شاعر وای هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع سوک چر چا سره مینه کوي داغه خبره مني دا چې ته د رسول الله د محبت دعوی کې او بیستا عمل د رسول الله د طریقې خلاف دی ته بدعتي ته دروغجن لہذا که تاریخ وګورئ صاحب اربل ملک المظفر هغه د میلاد ایجاد کړو د یو درباري مولا په واسطه باندې چې شیخ عمرو ابن محمد په نوم باندې یو مجهول مولا و روپۍ به ورکول او دا عید میلاد النبی به مناوه نو دا محبت نه دی ګوره دا بدعت دی نو الله فرمای په توې پیغمبره کتا سمینه کوي د الله سره زما تابعداري وکي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم گناهونه بتماف کی والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ذات دی سورہ ال عمران 11 نمبر آیات وقال تعالی الله تبارک وتعالى فرمای یا ایها الذین آمنوا ید ایمان والو من يرتد منکم عن دینه سوک چې پتا سو کې مرتد شه خپل دین نه واوخت فسوف یاتی الله بقوم زرد چې الله تعالی بدس قوم راولي يحبهم چې دیو بد الله سره مینه کوي ويحبونه يحبهم مینه بکي الله تعالی د دیو سره ويحبونه دیو بمینه کوي د الله سره اذلتنا علی المؤمنین
نرمی بکې د مؤمنانو سره عزتن علی الکافرین سخت به په کافرانو یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکې په لار د الله کې ولا يخافون لومة لائم د چا د ملامتیا نه بنئ ذالک فضل الله یؤتی من یشاء د الله مهربانی د الله ورکوي چا د جو غواړي والله واسع علیم الله تعالی د پراخ فضل والا او په ذات د سوره مائده آیات نمبر 350 وعن ابي هريره رضي الله عنه روایت ده قال فرمایدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي ان الله تعالی قال الله تعالی یقینا الله تعالی فرمایلی دي من عادى لي وليا چا چې دشمنی وکړه زما د دوستانو سره فقد اذنته بالحرب ما دل خبر پس باندې ور کړی دی په جنگ وما تقرب الی عبدی بشین او نه نزدیکیږي ماته یو بنده زما په یو شی باندې احب الی چې خوخوي ماته مم مفترسته علی دا غسر چې ما پاغه باندې فرض کړی وما یزال عبدی يتقرب الی بالنوافل او همیشه زما بنده ما ته ځان نزدیکی په نوافل باندې حتی احبه تر دې چې زدا غسر مینه وکم وإذا أحببت کله چې وسمینه وکم كنت سمعه الذي زشم دغه غوګونه يسمع به چې دا پیوریدل کوي وبصره الذي اغستر يبصر به چې دا پیلیدل کوي ويده التي وغلاس شم يبطش بها چې دا پینیول کوي ورجله التي وغخ پېشم يمشي بها چې دا پتلل کوي وان سالني اتيتو کما سوال وکي ول ورکومه ولئن استعاذني کما چرتا پناو غړی لا اعيذنه پناولا ورکوم رواه البخاري معنى اذنته منس اعلمته باني محارب له زول خبر ورکوم چې زره د سر جنگ کوونکې وقول استعاذني روي بال یا وروي بالنون دا روایت په څه سره ده بالیا لفظ د تاسو کتاب بالبا لګورې ښه نظر نه لګ استعمالوي چا غلط ټکی یو خبر ورکوي استعاذ بی و یو د سیم روایت شوی استعاذ بی او د سیم دی چې استعاذ نی قانون باندې وعنه رضی الله تعالی عنه او د ابو هريره روایت دی ان نبی صلی الله علیه وسلم د نبی رسول الله نه روایت نقل کوي قال فرمایلی دی اذا حب الله تعالی العبد کل جل تعالی من کوي دیو بنده سره نادا جبريل امين تواز وکي ان الله يحب فلانا ان الله تعالی يحب فلانا الله تعالی د پلان کی سره مینا کیف حبیب تاسو مسو کوي فيحب جبريل امين وسره مینا کیف ينادي आवाज وکي فی اهل السماء پاسمان والا وکي ان الله يحب فلانا الله تعالی د پلان کی سره مینا کوي واحب من وسره وکي فيحب اهل السماء اسمان والا وسره مینا کوي ثم يدعو له القبول في الارض بکی خودل شید د پارا قبل دل پزما که گزما که کم خلق قبول کی من وسکی متفق علیه وفي روایت لمسلم پر روایت د مسلم کی راضی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله تعالی اذا حب عبدا الله تعالی چې کله دیو بنده سره مینه کوي دعا جبريل आवाज وکي جبريل ته فقال ورته فرمای اني احب فلانا زما د پلان کی سره مینه ده فاحببه تو سره مینه پیدا کا فيحب جبريل امين سره مینه پیدا کی ثم ينادي في السماء بیا اسمان کی आवाज وکي فيقول وای ان الله يحب فلانا الله تعالی د پلان کی سره مینه کوي فاحبه مینه ور سره پیدا کی فيحب اهل السماء نو د سره مینه کوي اسمان والا ثم يدعو له القبول في الارض به کې خودل شي د پر قبل دل پزمکه کې زمکه والا هغه مر سره به مینه کوي واذا ابغض عبدا کله چې بغض کوي دیو بنده سره الله تعالی دا جبريل امين ته وای رو بل جبريل आवाज ورته کوي فيقول ورته وای اني ابغض فلانا زد پلان کی سره بغض کوم فابغض بغض ور سره وکي فيبغض جبريل او سره بغض کوي ثم ينادي في اهل السماء بآواز وکي پاسمان والا وکي ان الله يبغض فلانا الله تعالی د پلان کی سره بغض کوي فابغض بغض سره وکي ثم يدعو له البغضاء في الارض بکی خود رشید د پاره چیشه پزمکه کې بغض پزمکه کې د زمکه والا هم به د سره څه کوي بغض ور سره کوي نو ګورا دی حدیث کې هم منغو تاسو ته دا فائدہ معلومه شولا چې د الله رب العالمین نه دعا غوښتل د الله د محبت په نوافل باندې انسان الله رب العالمین ته نزدیکیږي د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري باندې نزدیکیږي